د متحده عرب اماراتو د لومړي وزیر شپږمه میرمن تښتېدلې. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د دوبۍ شهزادګۍ او د متحده عرب اماراتو د لومړي وزیر شپږمه میرمن حیا بنت الحسین د 11 میلیونه پاونډه سره یو ځای په نامعلوم لوري تښتېدلې. حیا د متحده عرب اماراتو د لومړي وزیر چې د متحده عرب اماراتو مرستیال ولسمشر هم دی شیخ محمد بن رشید المکتوم شپږمه میرمن ده او 2 بچیان لري. نوموړي له ځان سره خپله 11 کلنه لور او 7 کلن زوی هم تښتولي. د راپورونو په اساس نوموړي له خپل خاوند لومړي وزیر سره ښې اړیکې نه درلودې او د طلاق غوښتنه یې کوله. ناتایید شوي راپورونه وایي چې هغه په لندن کې پټه شوې. حیا بنت الحسین د جوردان هیواد د شاه عبدالله ناسکه خور هم ده. نوموړي لومړی جرمني ته تللې او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. حیا بنت الحسین د انګلستان په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کړي او پخوا له رسنیو کې خورا ډېره فعاله ده. کابو میاشت وشوه چې نوموړي خپل ټول رسنیز اکاونټونه هم غیر فعال کړي دي. دوبۍ کې ځینې خبري سرچینې دا هم وایي چې د جرمني ډیپلوماتانو له حیا سره مرسته کړې چې له دوبۍ څخه وتښتي. بل پلو داسې خبرونه هم ورکول کېږي چې جرمني هیواد د حیا د خاوند او د دوبۍ د صدراعظم هغه غوښتنه رد کړې چې حیا دې بیرته ورستنه کړي. د دوبۍ شاهي کورنۍ ته نږدې 2 موثقو سرچینو تایید کړي چې حیا تښتېدلې او د طلاق غوښتنه کوي. له دې وړاندې د دوبۍ د لومړي وزیر لور لطیفه هم له کوره تښتېدلې وه خو د هند په بحر کې بیرته ونیول شوه او دوبۍ ته ستنه شوه. لطیفې ویلي و چې د پلار کور یې ورسره زور زیاتی کوي. د بشر حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې لطیفه اوس په دوبۍ کې بندي ده. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ.